لاول خو ټولو شکریا ادا کوم زموږ مشران راغلي میډیا هم راغلې ده. یقینا نن چې کومه بلیک ټاپینګ نن ابتدا دلته وکړله دا سرو کاڼ روډ دی چې دا تیر شوي څو کالونه چې کوم دی دغه دا روډ ډېر بې انتهایي خراب و. زمونږ تحریک انصاف واحد پارټي ده چې د دې قوم ضرورت ته او د دې قوم مسایلو باندې چې کوم دی مکمل توجه ورکړي. نن واحد دغه ایم پی ای دی پیر مصور او واحد جنید اکبر دی چې هغوی د پړ نه چې کوم دی داسې علاقو ته مونږ د روډونه بچاو کړه چې هغه په ماضي کې چا د هغې سوچ نه کړی. نن په هغې کې شامل دی نن د سرو کاڼ د روډ دی. داسې ډېرې علاقې داسې دي چې هغې کې ډېر علاقې اګنور شوي دي. زمونږ د تحریک انصاف زمونږ د لیډرشپ دا خواهش دی چې زمونږ په خپل تحصیل درګاه کې چې زمونږ څونه هم روډونو دا لینک روډونه دي څونه دغه دي چې مونږ هغه بچاو کړو. نو دغه شان نن د سرو کاڼو دا روډ دی نن الحمدلله باقاعده په دې باندې کار شروع شو. د دې اپروول مخکې راغلی و خو چونکې د الیکشن بلدیات الیکشن ټینیور و په هغې کې بیا چې کوم ټیکدارانو ته ایشو راغله نو دا تقریبا 4 میاشتې ډیلې شو که نه دا کمپلیټ شوی و. د هغې سره تاسو زمونږ یو نوی بل هم یو چې کوم دی د هغه ورک آرډر انشاءالله ډېر زر به ایشو شي چې هغه تحصیل درګاه د دې ویلیج سره د دې یونین کونسل سره تعلق ساتي. هغه د ملک آباد نه والا د خټکو شاپور چې هغه 2 کیلومتره سره 5 کیلومتره روډ دی انشاءالله کې خیر د هغې هم ډېر زر افتتاح کوو. ورک آرډر به ډېر زر ریلیز شي او د دې سره د دې درګاه ویلیج کونسل د دې سره یو بل د خوشخبرۍ یو خبره ده. مونږ په سټارټ کې چې کله کووډ 19 چې کله راغله د هغې ټایم کې مونږ د جیکا سب پراجیکټ مونږ ورکړی وی چې په هغې کې الحمدلله نن د نیر کوارټر نه والا د جبڼه پورې چې کوم دی یو جیکا یو بهترین پراجیکټ چې کوم دی هغه الحمدلله هغه د ایم پی ای پیر مصور جنید اکبر کوشش سره چې کوم دی هغې اپروول هم راغلی دي او په هغې به ډېر زر پی سی 1 تیار شي او انشاءالله کې خیر هغه بیا ټیکدار ته میلاو شي. نو دا یو ښه پراجیکټ یو ډېر ښایسته روډ به جوړ شي. د جیکا یو ښکلې یو دغه دی یو پراجیکټ انشاءالله کې خیري د هغې سره چې کوم دی نروبو روډ پکې هم دی او په جیکا کې بل روډ چې کوم دی د موسامینې چې کوم روډ دی د درګاه نه د موسامینې چیک پوسټ پورې چې کوم دی باقاعده موږ دا روډ کمپلیټ شوی دی د سینډبلي په انډر کې. د هغې نه بعد چې کوم روډ پاتې شوی دی په هغې کې یو بهترین یو ښکلي یو برج هم دی چې تاسو په خپله اکثر تاسو وګورئ عموما چې هغه ځای باندې اکثر هیوي ګاډي چې کوم دي ټینکرې بي ځي هغې اکثر ګاډي پسا وي. یو ورځ موږ سروې کول هلته مصور ایم پی ای هم هلته چې کوم دی په هغه ځای کې موږ په خپله به ګاډو بس بیا دیکې والې نو هغه ډېر بې انتهایي ضرورت و چې هغه الحمدلله هغه برج هم منظور شوی دی د ایم پی ای د پڼ نه او هغې کې یو څو د هغې سره چې کوم دی سره د جیکا پراجیکټ چې کوم دی هم د دغه نه به شروع کېږي د اریچاڼه پورې یو بهترین روډ دغه هم جوړېږي. نو دا ډېر زیات داسې علاقې دي چې یاره د هغه اګنور شوي دي. زموږ په هر ځای کې کوشش دا یې تحریک انصاف او انشاءالله کې خیري موږ د تحصیل درګاه لپاره ډېر څه کوششونه کړي دي څنګه چې کوم دی درګاه هسپتال کې ډیګري بي دغه شان چې کوم دی یونیورسټۍ کیمپس و دغه شان چې کوم دی هغه په پلونو کې چې کوم دی هغه ډیګري کالج وومن ډیګري کالج چې کوم دی هغه ضرورت و زموږ بچو اکثر داسې خویندې میندې به زموږ چې کوم دی نو ماشومانې چې کوم دی هغه والدین چې کوم دی هغه د ماشومان دپاره چې کوم دی کرایه به نه وه د پلونو کې چې کوم دی هغه موږ هغه د پلونو د ایروشا په منځ کې چې کوم دی هغه ډیګري کالج منظور کړی دی انشاءالله د هغې به هم که خیر ډېر زر تر زره که خیر هغه به اپروول که خیر انشاءالله را به شي په هغې به هم کنسټرکشن کار شروع شي. داسې د سویګیز کار زموږ جنید اکبر سابقه ایم این ای صاحب چې کوم دی جنید اکبر په سویګیز په مد کې مصور ښه منډې تحصیل درګاه لپاره والي دي. دا غټ میګا پراجیکټ دي او انشاءالله کې خیر موږ به هر کوشش کوو د دې تحصیل درګاه د عوامو دپاره د خپل ورکر دپاره او د خپل خاص کر چې زموږ ورکر دی په ووټ پسې ګرځېدی د قوم سره وعدې کړې وې او هغه ورکر لکه څنګه چې تاسو په خپله پته چې په کوم ویلیج کې موږ دلته ولاړ په کوم ځای باندې موږ دلته ولاړ د قوم د کلي د مشرانو کشرانو خویندې میندې موږ له ووټ راکړی دی او د دې راباندې دا حق و چې موږ د خپل حق چې کوم دی هغه موږ ورسوو. نن موږ چې کوم افتتاح کوو د مبارکباد پیش کوم او یقینا انشاءالله مزید چې څه د درګاه یونین کونسل په سطح باندې څونه هم موږ د پارټۍ طرف نه د ایم پی ای د پڼ نه د منیسټر د پڼ نه څه اقدامات انشاءالله کې خیر د دې لپاره به کوو او هغه د واپډا په مد کې دي که هغه د سی این ډبلیو کې په مد کې دي که هغه د اریګیشن په مد کې دي او زموږ الحمدلله زموږ اوس چې کوم دی ټینیور اوس نوې شروع شو بلدیات د دې علاقې زموږ مشران کې خیر انشاءالله څونه هم جوړ شوي دي د علاقې په هغه سره به خیر انشاءالله کار کوو او په آخر کې ستاسو د ټولو ملګرو د واوا بی د الطاف بی او د سرنجام بی د دې پارټۍ چې هغه دلچسپي ظاهرول چې زموږ په دې ویلیج کونسل کې کارونه وشي دغه شان جنازګاه هم کړې ده دغه شان چې کوم دي نور روډونه دغلته روان دي نو دا ډېر دغه دي انشاءالله کې خیر موږ ستاسو درګاه
خیال وساتو او د تحصیلدارګۍ زموږ کور دی زموږ انشاءالله کلی دی کې خیر انشاءالله موږ خیال وساتو او په اخره کې همیشه ټولو ته مبارکباد تحریک انصاف ته مبارکباد پیش کوم چې پنجاب د غلامۍ زنځیرونه وشلوله او 15 سیټونه چې کوم دی هغه تحریک انصاف خوشي ورکړله